بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نن خو صرف الله اکبر باندې خبرو وکړو، صرف الله اکبر مسته چې مونږ کله داخليږي نو مونږ سويږي الله اکبر. په دې منته لغونته خپل ذهن دې ته مونږ ورسو چې دا الله اکبر معنی څه دی. الله اکبر معنی څه ده؟ مسته داخله دل بغیر دی الله اکبر نه انسان مسته نشي داخله دی. افتتاحها التكبير واختتامها التسليم. د دې افتتاح چې کوم دی الله اکبر سره وکړي او د دې اختتام چې کوم دی سلام سره به د دې اختتام کیږي. السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. خجی الله اکبر مونږه په مسکو ویو، رکوع ته ځو بیا الله اکبر ویو، سجدي ته ځو بیا الله اکبر ویو، سجدي نه سر اوچتو بیا الله اکبر ویو، کنه جی. لیکن مونږه تصور کله کړ دی چې الله اکبر الله جل جلاله لوی دی، الله جل جلاله عظیم دی، لوی دی الله جل جلاله. لیکن دا تصور چې کوم دی زما عزتمندو دا په زړه کې راویستل پکار دی. دا تصور چې کوم دی دا په زړه کې راویستل پکار دی. او دا زما عزتمندو چې دی الله جل جلاله په مخلوقاتو کې ته غور فکر وکړې، د الله جل جلاله مخلوقاتو کې چې هغې کې حتی ملحدین کفار چې کوم دي که نه هغې کې د هغو م انکار نشته. کو یو کافر نه ته تپوس وکړې چې دا ځمکه چا پیدا کړ ده، وی تا ته به څه وي چې الله پیدا کړ دی. دا نور چا پیدا کړ دی؟ الله پیدا کړ دی. دا اسمانونه چا پیدا کړ دي؟ الله پیدا کړ دي. صحیح شوه چې دا د الله جل جلاله مخلوقات دي دم دي که نه جي. نو د الله جل جلاله لویوالی به سوی او مونږ یو حقیر انسان ګنده نطفې نه پیدا انسان هغې اسمان ته ټوپونه وي، دې څه شی دی؟ او بیا څه دی چې یو کس خو نه دی په دې دنیا کې، څو یو ټولګې یو لاک کسان چې یو ځای ته جمع شي جي نو د هغو د یو کس د بل نه څه حیثیت نه که نه جي. یو دغه مینګو په شانتې خلق دی. صحیح شوه. بیا اولني اخرني دا څوک مخلوقات ځي څو راځي، د انسان څه حیثیت دی چې د الله جل جلاله تابعداري دغه نیږي. او بل انسان نه کو صرف په خلقت کې یو انسان وي که نه، نو انسان نه غټ غټ مخلوقات دي جي، ښایسته ښایسته مخلوقات دي. لیکن الله جل جلاله انسان پیدا کړ دی او چون کې انسان له الله جل جلاله عقل ورکړ دی او دا عقل صحیح ځای کې استعمال که نو د دې انسان چې کوم دی حیثیت دی، بیا د دې انسان حیثیت دی. اوس مونږ زما عزتمندو د الله جل جلاله مخلوقاتو کې غور فکر وکړو. کوم چې حدیثونو نه ثابت دغه راغلی دي چې الله جل جلاله ځمکې هم پیدا کړي دي، اسمانونه هم پیدا کړي دي. صحیح شوه. او د دې ځمکو او د اسمانونو د دې ټولو مقدار چې کوم دی د انسان تصور چې کوم دی هغه ورته نه رسي، ذهن ورته نه رسي. انسان صرف ډیر زیات کوشش وکړي د سپوږمۍ ته وخته. صحیح شوه. سپوږمۍ چې کوم دی دا خو نږدې ده دې ځمکې ته، دا خو لرې نه ده. نو دې سپوږمۍ نه چې بیا بره نور ته وګوري دا نور څومره دی جي، او نور او د ځمکې منځ کې څومره فاصله دی جي. تاسو دا ساینس کتابونه کلاو کوي، تاسو ته به هم پته ولګي چې دا نور څومره لرې دی د ځمکې نه او د نور څومره حجم دی. صحیح شوه. دا د الله جل جلاله مخلوقات دي زما عزتمندو. دې سیارو ته تاسو ټولو ته وګورئ، دا موږ ته چې کوم په سترګو باندې ښکارېږي دې کې لږ غور فکر وکړئ او د تاسو د بیولوژي وغیره دا کتابونه تاسو وګورئ، تاسو لږ غونډې که نه جي ستاسو په ذهن ورسي چې یاره دا مخلوقات تا خو یو ډېر عظیم مخلوقات دي. او بیا الله جل جلاله څنګه په قرآن کې والشمس تجري لمستقر لها لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نه د ورځې او د شپې منځ کې فرق راځي، څنګه په دغې دقیق چې سکندونو فرق هم نه راځي زما عزتمندو. نه سپوږمۍ د ځمکې نه د نور د سپوږمۍ نه مخکې کیدی شي، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، او نه ورځ د شپې نه شاته کیدی شي. نو دا څوک چلی زما عزتمندو؟ دا خو الله چلی که نه جي. دا څوک چلی؟ الله چلی. مونږه د یو بلف چې کوم دی په هغې باندې استحکام نشو کولی جي، یو بلف چې کوم دی په هغې باندې دغه نشو کولی.
بجلی چې کوم د په هغې منتې هغې رڼا ته دغه نشو کولی، او دا ټوله دنیا رڼا کول او رز راویشتل شپه راویشتل دا د چا کار دی جي؟ دا د انسان د طاقت نه بار کار دی جي، دا د الله جل جلاله کار دی. ښه جي زما عزتمندو لږ غوندې صرف ستاسو هسې هغه ذهن ستاسو کلاومه که نه جي، لږ غوندې ذهن چې زموږ ورسي مونږ چې دا مونځ کې الله اکبر وي دا ولې وي جي؟ چې مونځ ته ته داخل شي چې ته الله اکبر ووایې که نه چې الله لوی دی، چې دا بیا ستا په زړه کې دا پرته وي دا خبره، چې دا ستا په زړه کې بیا دا خبره پرته وي الله اکبر الله جل جلاله لوی دی. نو زما عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام چونکې هغې وخت کې نه ساینس و نه نور څه دغه وه، نه ټکنالوژي وه، نه کمپیوټر وي، نه څه دا د حسابونو دغه و، نه د حسابونو دغه و، د هغې باوجود نبی علیه الصلاة والسلام کوم حدیثونه ځکه د الله د طرفه وحي وه، د الله د طرفه وحي وه. نبی علیه الصلاة والسلام وی د ځمکې او د اسمان په منځ کې، د ځمکې او د اسمان په منځ کې فاصله چې کوم دی فاصله صرف وی دا د 500 کالو مزل دی، او 500 کاله هغه مزل دی چې یو انسان په اس منتې سوري تیز اس منتې او دله تیزه منډه ته ورکې او دی نه شپه ودرېږي نه د ورځ ودرېږي نه دی دمه کي او دی 500 کاله دی دقسې رواني، نو دا د ځمکې او د اسمان په منځ کې فاصله ده. ستاسو ذهن ورسېدی جي؟ بیا دا اسمان چې کوم دی زما عزتمندو دا یو دم عظیم خلقت دی، دم عظیم خلقت دی چې د دې اسمان دا چت چې کوم دی د دې دمه دغه دی حجم دی لکه څنګه چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې کوم فاصله ده، د دې یو اسمان حجم دمه دی. او الله جل جلاله دمه طاقت دی، الله جل جلاله دمه قوت چې د قیامت په ورځ منتبه الله جل جلاله دی اسمان ته حکم وکړي چې دا څومره د دې لویوالی دی. صحیح شوه؟ وتكون السماء يوم تكون السماء كالعهن المنفوش کنه دغه القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دې دغه کې دې بل دغه کې آیات کې راځي وتكون السماء كالعهن، دا اسمان چې کوم دی دا به ریزې ریزې کته وریږي، دا دمه طاقتور اسمان چې د دې صرف چت چې کوم دی هغه د هغې دمه فاصله ده لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کوم ده مسیرة 500 عام. دا د اسمان صرف چت دی زما عزتمندو، او د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې 500 کاله مزل دی. تاسو ما سره په مزه منځ د خبره اورئ چې زموږ ذهن صرف ورسي. صحیح شوه؟ د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې 500 کاله مزل، نو دا ټول اسمانونه او د اسمان چتونه دا 2.5 کاله شله جي، 2.5 کاله مزل شه، او دا ټول ځمکې او ټول اسمانونه څومره حجم څومره دغه دا ټولې سیارې چې کوم دي دا د الله جل جلاله د کرسۍ په مخ کې، د الله جل جلاله کرسۍ چې کوم ده زما عزتمندو دا د الله جل جلاله تبارک وتعالی د قدمونو ځای دی صرف. ومد السماوات السبع والأراضين السبع، ودا ځمکې و ځمکې او و اسمانونه په د دې فاصلې سره د الله جل جلاله د کرسۍ په مخ کې داسې دي لکه چې یو انسان یو کلاو میدان ته راشي، یو کلاو میدان ته، او په دې میدان کې یو کړه چې کوم دغه موجود ده، تا یو کړه غورځول دی داسې دا کړه چې کوم ده کونډه یو کړه تا غورځول ده په دې میدان کې، نو د کلاو میدان کې د دې کړې څه حیثیت دی؟ نو دا د کرسۍ په مخ کې دا ځمکې ټولې او اسمانونه ټول دا د الله جل جلاله د کرسۍ په مخ کې داسې دي لکه یو کړه چې په یو میدان کې پرته ده. زما عزت ذهن ستاسو ورسېدی جي؟ دا ایښی دی کرسۍ ایښی دی جي د الله جل جلاله د قدمونو مبارک ځای چې کوم دی کرسۍ هغې ته وي، هغې نه بیا عرش چې کوم دی
هغه بیا هغې نه اعلی دی. نو زما عزتمندو الله جل جلاله څومره لوی دی، د انسان تصور ورته نه رسي. نو مونږ بیا ولې غرور کوو جي؟ او مونږ چې کله مونځ کې ودرېږو زمونږ دا سترګې کته ولې نه وي؟ مونږ ولې اپله دې پله ګرځو؟ مونږ سترګې اپله دې پله ولې زما عزتمندو؟ ذهن زمونږ اپله دې پله ولې زما عزتمندو؟ مونږ چې الله اکبر وویو چې الله لوی دی، بیا مونږ سر ولې نه ټیټو؟ بیا مونږ چې الله اکبر ووایې سر بیا زمونږ ټیټ ولې نه زمونږ عزتمندو؟ ټول دار و مدار چې کوم دی زمونږ هغه مونځ چې کوم دی افتتاح زمونږ غلطه ده جي. د الله اکبر په معنی منتې مونږ پوه نه یو چې الله جل جلاله لوی دی. ته ودرېدلې اوس سترګې ټیټې کا، زړه کولاو کا، الله جل جلاله ته حاضر ناظر وګڼه، داسې عبادت وکړه چې الله جل جلاله زما مخکې دی زه عبادت کوم، یا داسې عبادت چې نشي کولی داسې طریقې سره عبادت وکړه چې الله جل جلاله ما ته ګوري معیني او زه عبادت کوم. پوه شوئ زما عزتمندو؟ نو زما په دغې منتې به انشاءالله دقه م ته پوره نن دا د الله اکبر دا د منتې نور هم سوچ وکئ جي، نور پې هم سوچ وکئ. الله اکبر الله جل جلاله لوی دی. کله چې مونږ مونځ ته داخل شو الله اکبر وایو، صحیح شوه، الله جل جلاله لوی دی. نو بیا به مونږ سوچ فکر کوو چې دا مونځ چې کوم دی دا صحیح طریقې سره وکړو، موږ د الله جل جلاله په مخ کې ولاړ یو. نو الله جل جلاله موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.